ځان سره ابو طالب بوتلی شام ته حضور پاک شام ته بوتلی هغه تجارتي سفر باندې ته دی وخت د رسول الله مبارک عمر 12 کاله شام ته بوته په شام کې یو پادریو بحیره نو به یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه یو ځای کې هغه راهب بچه ته نه راوته د پخوانو کتابونو مولا و بلکې رهبانیت اختیار کړو یو غار کې به دیرو پخوا دا راهبان به په غارونو پسپسو کې دیرو نوې واده کو رهبانیت تدوی خپل دینو نوې دا ډېر ډوډۍ خوړه چې تبافته کې لس ورځې پس راغی مزدوري به وکړه او اوې لس 12 ورځې خوړه داسې ټپ ټیپ پاو نه ډوډۍ نه بچي ومون الله دپاره هر څه پرېښي تاریخ الدنیا هر څه پرېښو ترې په الله راضي کوو رهبانیة ابتدعوها ما كتبنا عليهم فما رعوها حق رعايتها دا زمون په امت کې منع دي اوس به ښځه هم کې واده به هم کې بچي به دې وي که یو سړی وي چې نه کوم بس ځان له به نه غم ښادي او خیب عبادت به کوم نه ښځه هېڅ چا سره دا ګناه ده زمونږ په شریعت بهر کې په راهب به نه راوته او دې خلکو به د راهبانو ډېر قدر کوو ډېر عزت به کوو ما ته زما یو شاګرد دی هغه د افریقې په سبق تبلیغ کې تللی هغوی په زمونږ به په دې تبلیغ کې په دې بانډو کې ګرځېدو دې غرونو کې او دې سمندر دریاب او ځنګلونو کې دې کې به ګرځېدو او دې خلکو له هم دعوت ورکړو ترجمان به راسره و یو ځای کې ناستو مونږه خلک راته راغونډو او زمونږ چې کم مشر یا یو کسو لګیا د خلکو د ایمان دعوت ورکړي ترجماني کوي و یو غار پکې وي د هغې نه یو سړی راووت ډېر ټپ ټیپو داسې ټپو چې صرف وډوکي بس دا سرمنه وډوکي غوښې مخې پکې نه او د اندام مخصوصه ته یو لنګ غوندې ټوکړی تړلې وه باقي بربنډه او خلکو ډېر قدر وکړ چې دا سړی خو دې غار کې پروت دی دې خو نه راوځي هغوی به دې دعاګانې غوښتې چې دا دنیا یې پرېښې ده الله ته متوجه د عیسایانو راهب وایي چې څنګه راغې موږ یې وکتو نو وایي نیغ کېناسته او زموږ هغه بیان یې واورېد وایي بیان چې څنګه ختم شو نو موږ هغه له د ایمان دعوت ورکړو یا د خدای ظالمه ښځه دې ونه کړه بچي دې نشته مال دولت نشته ډوډۍ نشته په ځان دې هر څه ارام کړي دي غار کې دی رې بستره درته نشته په خاورو پروت دی مطلب یې دا دی چې مانه به الله خوشحاله چې کمبخت دی دوزخ ته روان یې شرک کې موږ ولې د ایمان دعوت ورکړو ترجمان په واسطه یاره وایي چې موږ دعوت ورکړو وایي داسې وجړل که نه چې د سترګو نه یو قسم اوښکې روانې شوې او دغسې د خپو په سر راته ناست و وایي داسې اوښکې روانې شوې داسې چې حیران شو مونږه ګیرې ښه کافي اوږده وه په هغې اوښکې رحم پې زموږ را وایي ده نه وکړل نه یې نه وکړل دقسې ناست ورسې واورېده چې مونږ خبره خلاصه کړه مونږ وایي دې کېدای شي ایمان راوړي وایي ډېر وچړل وایي بس پاسې دغه خپل غار ته واپس نه دا په دې غارونو کې پراته نو دغه بحیره راهبه نستوره او که بحیره باندې مختلف دا راهبه راووت چې راووت د دې خلکو نه تپوس وکړو د رسول الله مبارک څه شو هغه ماشوم پلان کې څه شو هغه خلکو ورته وایي چې هغه تلې د څاروي اوبه کوي دې ناستو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروي راوست دونه څومره خلکو غرمه وه نورو نو خلکو هلته یو خونه وه د هغه خونې سوري ته راغونډه شوي دا تجارتي قافله وه وایي چې نبي علیه السلام مبارک راغی نو سورېنو نو اخوان ورته کېناسته نو دا سورې په هغه الله ورتاو په حضور پاک وی د دې هلک څوک مشر دی سرپرست
ابو طالب وی دی ابو طالب ته وی ګوره دا الګ ستا چې دی دا روانه دا به یو شان جوړي دا دنه به الله د آخر زمانه پیغمبر جوړو وی تا ته څه پته لګي وی ته کې څه نښې دي وی ما په هغه نښو دی معلوم کړ وی تاسو ګورئ وی چې دی راغی نو وی تاسو ټول سولې ته ناست وئ او سورې نو دی په انور کې ناسته دا خونه پې خدای ورتاو کړه نو په دې سورې وکړو او وی چې ما دې غونډۍ ته کتل تاسو را کوزېدی د خپل غار نه نو یو کاڼې بوټي داسې ما ونه لید چې ده ته سلام نه کړ ده ته ښکته شو او دا بغیر د پیغمبر نه بل چا ته سلام نه کوي خدای ته وګوره ابو طالبه دا واپس مکې ته ولیږه دا شام ته مه بوځه که دې دې بوځه ګورې خلک یې دله وجدي په شام کې دا ترمذي جلد ثاني کې وجدي دله خلک مهرباني وکړه دا واپس کړه دا ماشوم په دې کې هغه نښې دي چې هغه بلکل د آخرې زمانې د پیغمبر نښې دي مهرباني وکړه حضور پاک یې واپس کړه ویل راهب چې څنګه ورغې هغه خپل غار ته دی کې یو څو کسان د شام نه راروان راهب له ورغلل هلکه کوم ځای نه شام نه څه کوې یاره وایي مونږ ته پته لګېدلې ده چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هغه هلک پیدا شوی او مونږ ته خپلو مشرانو وویل چې په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي باید دونه ورته په دې میاشت کې به د شام سفر کوي نو لاړ شئ مخې له ورنه او څه چل ورسره کړه مړی کوي نو مونږ هغه پسې راوتي او ټولې لارې مو ورته نیولي دي نو مونږ ته چا وایي چې په دې لار را روان دی نو مونږ دا لار ورته نیولې ده هغه راهب ورته وایي بحیره دی یا نستوره دی خیر او ورته وایي راځئ ما سره کښېنئ وایي چې تاسو نه یو تپوس کوم چې هر کله تاسو وایئ چې د آخرې زمانې پیغمبر او الله پیدا کړی او په دې میاشت کې به سفر کې ستاسو په کتابونو کې دی نو چې الله د یو شي فیصله کړي تاسو د خدای فیصله بندولی شئ هغې ویې نه نشو بندولی مهرباني وکړئ ځای واپس دی څه موده هغه خلک بیا د راهب سره پاتې شو هغه یې راته اطلاع کړه او چې کله حضور پاک د 25 کالو شو 25 سال مکه شریفه کې یو ښځه وه خدیجه نوم یې د پلار نوم یې خویلد و مخکې د بل چا په نکاح کې وه د هغې نه بچي پیدا شوي کونډه شوې وه ډېره مالداره ښځه وه ډېره پاک دامنه وه خو د دنیا د مکې سرمایهدارو د نکاح پیغام هغې ته لېږلی خو هغې ویې زه نه کوم بل واده بس یو مې وکړه خاوند مې مړ شو بل مې وکړه خاوند مې مړ شو بل واده نه کړو مالداره وه ډېره زیاته د رسول الله مبارک د امانت خو چرچې وي چې دې امین دی او صادق ټولو مکه کې مشهور چې دا امین دی او صادق نو د خدیجې پړه کې راغلل یاره زما د تجارت مال دی او ډېر مال دی نو یو کس له زه ورکوم چې دا یو څه په قافله کې ګټه پرې راله وکړي نو چې دا لږ امین دی او دا صادق دله ولې نه ورکوم نو رسول الله مبارک سره خبره وکړه چې زما دا مال شام ته یوسه او چې نورو خلکو له څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاته درکړم خو ما ته پته ده چې ته امین او رښتونی نو ته ما سره خیانت ونه کړې حضور پاک به ډېره تر سره یې مشوره وکړه ابو طالب سره هغه وله مشوره ورکړه او د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها مال د دې به دونه مال و چې د مکې د نورو ټولو د مکې د خلکو چې بس څومره و د هغې برابر بلدې و دونه مالداره ښځه د هغې یو غلام و میسره ای ورسره لاړل شام نه واپس راغل نو هلته یو بل راهب و عثمان یریږي هغه مخکې جوړ بحیره او دا نستوره دی یا هغه مخکې نستوره دی او دا جوړ بحیره دی بل راهب هغه په شام کې د حضور پاک سره ملاقات شو او رسول الله مبارک یې وغوښته ډوډۍ یې وله وکړه او خوراک یې پرې وکړه او ورته یې د خدای خاطر وکړه ډېر وخت مه تېروه واپس ځه
تا نه به خدای د آخر زمانې پیغمبر تاکہ کمی نخی دی د آخر زمانې د پیغمبر ادر کې ټولې موجودې او واقعي واپس چې بیا راغی نو چې نور کله به مال څونه ګټه کوله د هغې نه زیاته ګټه وکړه نو میسره ټول الخدیجې ته خپلې نیکې چې نیکې خو دکې خو کمالات دي یو خو رښتونه دي ما وکته بل دا دی چې امانتګر دی ستا په مال کې موټې خیانت نه دی کړ او بل دا دی چې هلته د آسماني کتابونو ملایانو راهبانو خو دا خبرې وکړې او دا بره په کوټه ناسته او په خپله بالخانه او رسول الله مبارک را روانو وی راشه نیکې چې درته وښیم دغه هلک دې کولو په شکل څونه ښکلی دی په قد و قامت څونه سمارټ او مزیدار دی او وګوره د نور کې په ټوله دنیا نور دی او په هغه د کوریت د پاسه روانه د په هغه سوری دی بس خدیجې پړه کې خدای پاک محبت او مینه پیدا نو د حضور پاک ترور و بی بی صفیه هغې پسې لاړه نو د هغې نه د حضور پاک ټول معلومات واخیست ځکه ترور ته د پلار خور ته د خواره حالات معلوم نو بیا په یو بله واسطه حضور پاک ته پیغام ولېږه او رسول الله مبارک ته خپل تر ابوطالب سره مشوره وکړله نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوه او د نکاح خطبه ابوطالب ویلې ده او شل اوښان یې ورته په مهر کې کېښودل شل اوښان څه واړه څیزونه نو او تاسو وګورئ ته تاریخ کتابونه حیران بشئ چې ابوطالب د خطبه وې او کوم صفت یې د حضور پاک کړی وی زه نن خدیجې سره د هغې هلک نکاح کومه چې هغه زموږ په خاندان کې یو ممتاز شخصیت دی هغه هلک چې هغه په شکل په ټوله مکه کې ښایسته او ښکلی دی هغه هلک چې د هغه په دیانت او د هغه په صداقت باندې کائنات ګواهان هغه زما ورواره چې په ټوله مکه کې څوک نشي ویلی چې د خیانت کړی دی دوکه کړی ده دروغ یې ویلي دي او چا سره ټګي کړی دا خطبه ناشنا خطبه وې او بیا د حضرت خدیجې د طرف نه د هغې د تره زوی دی یا تره دی پاڅېده او د حضرت خدیجې صفتونه یې وکړل وی بالکل موږ محمد ته ولې ورکوو دا خپله جینۍ په دې وجه چې په ده کې دغه صفتونه دي چې کوم تا وویل ډېرو غټو خلکو غوښته موږ ورته انکار وکړه هغې انکار وکړه چې واده نه کوم نو بېشکه ابوطالب تا د خپل واره چې کوم صفتونه وکړل دا قابل تسلیم موږ منو ځکه خو زموږ د خپلې جینۍ نکاح ورسره کوو خو دا هم ووره چې زموږ جینۍ ډېر پاک دامنه جینۍ په ټوله مکه کې او ګردونوا کې څوک د حضرت خدیجې دونه داغ نشي ثابتولی چې په دې باندې غلط داغ دی دا نو د دواړو ایجاب او قبول شو نکاح شو عمر د هغې 40 کاله او د حضور پاک 30 کاله او چې څومره مال و د حضرت خدیجې ټولې رسول الله مبارک ته وبخښه هسې خو نه بخي ښځو به مال چېرته خاوندانو ته بخښه په جاهلیت ښځې مال بخي هسې وبخښه خپل کور یې ورته وقف کړه حضور پاک چې کوم کور کې پیدا شوی و هغه پرېښود او د حضرت خدیجې کور ته راغی دا د هغې صفتونو د وجې نه چې د نبوت نه مخکې الله په حضور پاک کې ښود بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها کره هغې وی چې د کاهنانو به وې ویرېدم یو ځل بار زما بچو سره ګډې شیلې سرولې وی هغه بچو مې رامنډې کړې چې مورې راشه زمونږ هغه قریشي رور خو چا مړ کړ هغه ته به قریشي رور وی چې ما ورمنډه کړې چې ما خو وی چې کاهنان د ده خلاف لګیا دي چې ورمنډه مې کړې نو رسول الله مبارک په میدان ولاړ او شین ګوشین دی یاره یې غشتی دی ما کلک راونیو د خپلې سینې سره مې پیوست کړ ما یې بچې څه چل هغه یې راته ونه کړ او کور ته مې در په منډه راوست بالکل رنګ بدل سترګې مبارکې بدل رنګ تک شین دی چې کور ته مې راوست او لږ په قلار شو نو بیا راته الو چې یو څو کسان راغلل او دغه ځای زه ولاړم او زه سم لوړم چې سم یې لولم
نو ما ته وایي یارېږه مه فکرمنده کېږه مه ته د خدای په بندګانو کې یو بهترین شخصیت یو بل ته وایي ما ته یې وایي وی چړې چاکوانې راوویستل او زما دا سینه وشلوله دی کټ کړه زه په درد نه پوهېدم نه په وینه پوه شوی یم نه په درد او چې څنګه یې کټ کړه نو اوبه ورسره وې زما زړه راوویست او په هغه اوبو یې ووینځه او صفی کړ حضور پاک بیا وروسته فرمایي وی دا چړې چاکوان د اپریشن سامان ټول د جنت نه راغلي اوبه د زمزم وي پته ولګیا چې زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه بل ځای نشته د حوض کوثر د اوبو نه هم قیمتي دي ولې که هغه قیمتي وي بیا به یې راوړی وي زړه راته مکمل صفا کوي وینځه او د سرو زرو یو کاسه وه ورسره د ایمان او د علم نه ډکه وه هغه یې زما پړه کې ورتوی کړه یو رکوټې غوندې د زړه سره خوا کې لوتړه وه هغه یې لرې کړه ویې غورځوله او یا یو بل ته وایي چې دا ځکه غورځوم چې د انسان په وجود کې د شیطان د ناستې دقه ځای دی چې دا ته لرې علم نه یې ډکه کړه دا شرط او بیا زما زړه په خپل ځای واپس کړه زما سینې جوخته کړه لاس یې پراخ کړه نه درد او نه سپا سینه کې چاون دی او نه څه بل دا څلور ځله شوي یو ځل دې وخت کې شوي یو وخت د لسو کالو کې شوي یو وخت چې کله نبوت میلاوي د شق صدر شوي او یو وخت چې کله معراج ته بس یو یارېدم پر رسول الله مبارک نو را مې وستو خپلې مور بیبي ته مې حواله دا حقه څیزونه یې زما وروڼو د مکې خلک پوه وو دا عنادیان و ظالم بچي هغې ته پته وه چې نجومیان هم خبر ورکوي کاهنان هم ورکوي د پخوانو کتابونو ملایان هم ورکوي او دا داسې دور دی داسې وخت دی چې نسبتاً خلک هم ورو ورو نیکۍ ته مایل کېږي دا د پیغمبر مبارک زه به یو مثال درکړم نور چې راخېږي د هغې نه مخکې په دې اسمان کې رڼاګانې راشي نور وروسته راځي او سبا د کوم سبا خطر خو د نور یو پیشخیمه ده مقدمه نو د نور نه مخکې دا فضا رڼا رڼا شي خلک خوشحاله خوشحاله سهار وختي ټول خلک راوځي دغه رنګې د نبوت نه مخکې الله رڼاګانې راښکاره کړي په ځای د پخوانو کتابونو ملایانو د اطلاع ورکوي دا هغه ورځې دي چې نبي آخر الزمان به پیدا کړي او چې دی به یې لیده ویې به دا هم هغه هلک دی چې په چا کې د پیغمبر نښې دا لوړ شان الله پاک حضور پاک له ورکړی دی الله پکې دا صفتونه یې ښودي دي دا قابلیت الله پکې ښودی دی او داسې قابلیت د داسې پیغمبرۍ دپاره چې د هغې نه غټ د نبوت بل شته دی نه څنګه د حضور پاک مرتبه هم په ټولو انبیا او رسولو کې بیا اوچته ده که نبوت هم په ټولو کې اعلی نو ټول پیغمبري د خدای له طرف نه یو انعام دی ټول د نبوت د یو پیغمبر ښه چې وی د بل سپکاوی درنه رانه شي ورفع بعضهم فوق بعض درجه مرتبه شته لیکن ټول پیغمبران د الله مقدس دي د الله مکرم بندگان دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوړ شان څه خبرې پکې نورې شته انشاءالله آینده جمعه کې به درته ذکر